أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 34. په دغه 34 نمبر آیت او په 15 نمبر آیت کې الله جل جلاله د یو دوو سترو اعزازاتو یادونه کوي چې د ټولو انسانانو لومړني پلار حضرت آدم علیه السلام ته الله ورکړی و. هغه اولین اعزاز دا و چې کله رب عز وجل حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي او د په ده کې روح پوکي، نو د روح پوکلو یا د راژوندي کولو راکښېنستلو نندارې ته ملائکې الله راولېږلې چې تاسې ورسئ وګورئ، زه هغه خپل خلیفه راپورته کوم، روح پکښې باسم، تاسو وګورئ چې د الله خلقت د الله قدرت څنګه دی. دغه 80,000 ملائکې سره د ابلیس دا بیا ابوالجان د ټولو پیرانانو پلار دی، لکه آدم علیه السلام چې ابوالانس دی د ټولو انسانانو لومړنی پلار دی. ابلیس دا بیا د ټولو پیرانانو لومړنی پلار و. د په خپل ژوندانه کې ډېر عبادت د الله کړی و. کله چې د مخ د مځکې څخه پیرانان ټول وشړل سوه، یوازنی کس دی عابد او زاهد و. الله جل جلاله اسمانو ته پورته کړي، هلته د ملائکو په منځ کې د عبادت کاوه او ډېر عبادت یې کاوه. دومره عبادت یې کاوه چې دته د طاؤوس الملائکه لقب ورکول سو، یعنې د ملائکو هغه تر ټولو ښایسته ملکه. طاؤوس دا په مرغانو کې تر ټولو ښایسته مارغه دی، لکه په مرغانو کې چې طاؤوس ښکلی ښایسته ښکاري، دغه ابلیس په ملائکو کې دومره ښایسته و. دا ملائکې چې مځکې ته راغلی، ابلیس هم ورسره راغلی. نو الله جل جلاله ملائکو ته امر وکړي اسجدوا لآدم، ای ملائکو تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړي. کله چې د الله عز وجل حکم وسو، ملائکې یوه ذره مخالفت د الله عز وجل د امر نه قال ذره چې امر وسو، فورا ملائکې آدم علیه السلام ته پر سجده سوې. یوازې ابلیس سر جګ ونیوی، سجده یې ونه کړه. الله جل جلاله پوښتنه ځینې وکړه، ما منعک الا تسجد لآدم، تا ته څه پیښه سوه، څه چل و، څه وجه وه، څه دلیل و چې الله عز وجل تا ته حکم وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه او تا سجده ونه کړه. قال انا خیر منه خلقتني من النار وخلقته من طين، زه خو تر ده بهتر یم، دی چې د خټو څه پیدا کړی دی او زه چې د اوره پیدا کړی یم، اور خو پر خټو بهتر دی. کله چې مخالفت وکړي یو دم دی کافر سو. کله چې کافر سو د الله عز وجل لعنت ورباندې رالی، په لعنت کې د ده هغه ښایسته شکل په ډېر بد شکل باندې واوښتی او داسې بد شکل سو چې خوله یې د یو قسم حیوان سوه، غوږونه یې د بل قسم حیوان سوه، پر ملا را ټیټ سو، قد یې کوچنی سو، داسې یو بد شکل ځینې جوړ سو چې دی خپله په دې شکل ډېر شرمېدی. دا خو د الله عز وجل حکم و ملائکو ته. ملائکو اعزاز حاصل کی چې د الله امر یې ومنئ. آدم علیه السلام اعزاز حاصل کی چې الله عز وجل د خپل یو شریف مخلوق د پاره مسجود وګرځاوه، او ابلیس لوی نقصان حاصل کی چې د الله عز وجل ور باندې لعنت وسو، کافر سو، د ابد د پاره د الله د رحمت څخه لیر سو.
په دې یوه آیات کې دغه یو اعزاز الله جل جلاله بیانوي. په پسې دوهم آیات کې بیا الله جل جلاله یو دوهم اعزاز چې آدم علیه السلام ته یې ورکړی دی، هغه دا چې حکم یې ورته وکړي: ای آدم علیه السلام، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما. ای آدمه، ته او ستا میرمن په جنت کې ووسېږئ او د دې جنت د نعمتو څخه ښه پرېمانه خواړه وخورئ. د جنت لوړ مقام او د جنت عجیبه ژوند، عجیبه نعمتونه چې په دنیا کې یو څوک تصور لا نشي کولی، خو الله جل جلاله آدم علیه السلام په دنیا کې د جنت ته ولېږي. نیمه ورځ د آخرت دی هلته و، نیمه ورځ د آخرت 500 کاله د دنیا کېږي. دومره قدر عمر الله جل جلاله دته په جنت کې ورکړي. دا دوهم ستر اعزاز دی چې د انسانانو لومړني پلار ابوالانس حضرت آدم علیه السلام ته الله ورکړي. دا دوه اعزاز په دغه دوه آیاتو کې بیانېږي. د دې هر اعزاز اړوند څه خبرې سته باید روښانه سي. دغه لومړنی اعزاز چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته ورکړي، په دې کې لومړنۍ خبره دا ده چې ملائکو ته الله عز وجل حکم وکړي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړي. آیا غیر د الله څخه بل چاته هم سجده روا ده چې ملائکو و آدم علیه السلام ته سجده وکړل؟ او یا ابلیس ته حکم وسو چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړ؟ په دې اړه باندې د محققینو علماو د خبرو خلاصه او غرچاڼ دا دی چې سجده دوه قسمه ده. یو سجده د عبادت ده او یو سجده د تعظیم ده. سجده د عبادت غیر د الله څخه بل هیڅ چاته نه ده روا په هیڅ دین د ادیانو کې، نه تر اسلام مخکې جایز کړل سوې ده، نه تر اسلام وروسته جایز کړل سوې ده. د عبادت سجده چې خاص او خاص ته الله معبود وګڼې، ځان عابد وګڼې، دغسې سجده غیر د الله څخه بل هیڅ چاته نه ده روا، په هیڅ مذهب کې نه ده روا. که هر چا ته د عبادت سجده وکړه بدون شک مشرک دی. نه آدم علیه السلام ته روا وه او نه ده، نه پیغمبر علیه السلام ته روا وه، نه باچهانو ته روا ده، نه نورو انبیاو ته روا ده. د عبادت سجده به صرف الله ته کېږي. او دوهم ډول سجده د تعظیم سجده ده. د تعظیم سجده دا ده چې څوک اصلا سجده الله ته وکړي، هغه څوک چې دی سجده ورته کوي هغه لکه کعبه یا قبله یو معزز شی یې وګڼي، د درنښت او د احترام وړ شی یې وګڼي. دغه سجده تر اسلام مخکې په نورو ادیانو کې جائز وه. داسې یو شی و لکه اوس د اسلام په مبارک دین کې یو کس بل چاته عزت ورکوي، یو سپین ږیري ته، یو بزرګ ته عزت ورکوي، یا یو استاذ ته عزت ورکوي. د عزت دپاره یو څوک استاذ ته ولاړ سي، یا سپین ږیري ته ولاړ سي، یا بزرګ ته ولاړ سي، یا د هغه لاس مچ کړي او یا هغه ته ښه راغلاس ووایي، یا معانقه او مصافحه ورسره وکړي. په ځینو ټولنو کې پر سر مچول دا د عزت دپاره دی. زموږ په ټولنه کې خو اسلوب داسې دی چې کشران پر سر باندې مچي، پر سر مچول د شفقت دی، پر لاس مچول د عزت دی. په ځینو ټولنو کې بیا داسې دی پر سر مچول د عزت دپاره دی، کشر مشر پر سر مچي، خو مطلوب عزت او درناوی دی. لکه په اسلام کې چې دغه شیان جائز دي، تر اسلام مخکې کولی سوی چې یو چا بل چاته سجده کړې وای د تعظیم او د عبادت سجده نه. سجده به اصلا الله ته کول، فقط مخ به ده ته کوي د ده د درناوي په خاطر. دا سجده جائز. د اسلام مبارک دین چې راغلی دا سجده منع سوه، ځکه ځینې شیان تر اسلام مخکې جائز وه، د اسلام په راتګ سره مطلق منع سوه. دلیل دا دی، وجه دا ده چې د اسلام مبارک دین دا په ادیانو کې وروستنی دین دی، کامل دین دی. تر دې دین وروسته بل دین نه راځي. په دې دین کې ټولې هغه لارې تړل سوي دي چې په هغه کې مطلق وهم د شرک کېږي، مطلق وهم د خطر وي، هغه ټولې لارې په دې دین کې تړل سوي دي. په نورو ادیانو کې به ځینې شیان ځکه جایز وه، که به خلک ګمراهۍ ته ولاړه داسې به نوی دین رالی، نوی پیغمبر به رالی، بیرته به یې د دې هغه کمزوریانې ور اصلاح کړلې. په دې دین کې خو بیا بل نوی دین نه راځي. هره لار چې مطلق د خلکو معصیت ځینې محسوس کېدی سي، هغه لاره اسلام بنده کړې ده. تر اسلام مخکې د تعظیم سجده جائز وه، لکه
ملائکو چې آدم علیه السلام ته وکړل. یا د یوسف علیه السلام ورونو مور و پلار یوسف علیه السلام ته سجده وکړل. یوسف علیه السلام چې لا ماشوم و خوب یې لیدلی و، پلار ته داسې ویلي وه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ای پلاره ما خو داسې خوب ولیدی چې 11 ستوري وه، یو لمر و یو سپوږمۍ وه، ما ته سجده وکړل. پلار ورته وویل لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ته دا خپل خوب دی نور ورونو ته مه وایه. پلار ته معلومه سوه چې د دې زوی سم یو ستر انسان جوړیږي، ول دا خوب دی ورونو ته مه وایه. دا د خوب تعبیر د دې د کورنۍ یو خاص فطرتي امتیاز و. د کور هر غړي عجیب د خوب تعبیر کولی سوای. پلار یې په دې پوهېدی چې دا ورونه په دې تعبیر پوهېږي، هسې نه یو چل ورته وکړي. ډېر کلونه بعد یوسف علیه السلام هغه مقام ته الله ورسوي چې پلار ته د خوب د تعبیر څخه معلومه سوې وه. نو بیا چې کله یوسف علیه السلام په خپل تخت و، پلار مور او ورونه یې ورله وخروا له سجدا، ټول ورته پر سجده سوه. دغه مهال نو پلار ورته وویل هذا تعبیر رؤیاک، ای بچیه دا ستا د خوب تعبیر دی چې 40 یا 80 کاله مخکې تا لیدلی و. خو په هر صورت د تعظیم سجده جایز وه. او همدا ډول تماثیل یعنی مجسمې جوړول، انځورګري د عکسونه و کیمرې خو له هغه مهال نه وې. د دې بدیل شی انځورګري وه. انځورګرانو داسې کمال کاوه چې پر ډبره باندې به د یو انسان عکس ترسیم کړي هو به هو لکه هغه انسان مثقال ذرة. اوس هم دغه د انځورګرۍ کمال اوس هم شته په دنیا کې مشهور او تکړه انځورګران شته چې د یو انسان انځور هغسې ترسیموي چې د کیمرې یې ښه ترسیمولی شي. دا انځورګري وه یا مجسمې وې، ډبرې به یې تراشلې انسان به ځینې جوړ کړي، هغسې انسان تا چې هو به هو هغه انسان ولاړ. دا انځورګري او دا تماثیل دا تر اسلام مخکې په نورو ادیانو کې جایز وې. سلیمان علیه السلام پیرانان د ځان تابع جوړ کړي وه، الله ورته تابع کړي وه. قرآن کې الله عز وجل یادونه کړې ده چې دوی ته به یې تماثیل جوړول، سلیمان علیه السلام ته به تماثیل و مجسمې جوړولې. د اسلام مبارک دین دغه دواړه شیان منع کړل، ځکه د تماثیلو څخه هم د دې خطره وه چې خلک د بت پرستان سي لکه د هندوان، او د تعظیم د سجدې څخه هم دا خطره وه چې خلک د په نیت پوه نه سي او د عبادت سجده او د تعظیم سجده دې سره ونه پېژني، ممکن خلک پکښې ګمراهان سي. دا دواړه کارونه منع سوه. اوس په اسلام کې صرف او صرف الله ته سجده جایز او بت منع دي، عکس و تصویر انځور منع دي، ځکه د دې څخه هغه خطرات جوړېدونکي. په هر صورت دا یوه خبره وه. دوهمه خبره دا وه چې دلته خو الله جل جلاله و ابلیس ته حکم نه دی کړی، بلکې داسې ویلي دي اسجدو لآدم، ای ملائکو تاسې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. وإذ قلنا للملائکه، الله وایي موږ ملائکو ته وویل، ملائکو ته مو وویل، داسې نه دي ویلي چې وإذ قلنا للملائکة و ابلیس. نو بیا ابلیس ولې ملامت سو؟ ولې الله ورته حکم وکړي ما منعک ان تسجد لآدم؟ نو خو دته د سجدې حکم نه دی سوی، ملائکو ته حکم سوی دی. بیا تفسیر لیکلی دی، وایي په دې ځای کې په دوو وجو باندې ملائکې اصل وې او ابلیس دا فرع او تبع و. یو دا وجه چې د ملائکو اصل او ذات داسې جوړ سوی دی چې په دې کې د طغیان او د شر ماده نسته، ټول اطاعت دی د ملائکو څه مثقال ذرة د بغاوت فکر لا نسي کېدلی. او شیطان دا د داسې جنس څخه دی چې د طغیان ماده پکښې ده، د شر ماده پکښې ده، د اطاعت ماده یې لږ ده. نو ملائکې افضلې وې تر شیطان، نو ځکه یې ملائکې یادې کړلې، شیطان یې ورتبع کړي. او دوهمه وجه دا چې ملائکې ډېرې وې، ابلیس یو. نو الله جل جلاله د عام عرف او دغه عام د خلکو د قانون مطابق خبره ورته وکړل. په ټولنه کې داسې چې هره ډله ډېر یې هغه یاد کړي، وایي تاسې راسئ، او یا هغه افضل کسان په کورنۍ کې مشر دی پلانکی و پلانکی و پلانکی، وایي ته پلانکی راسئ سره د کورنۍ. د کورنۍ غړي نه یادي چې دونه ماشوم نوم یې یاد کړي، د دونه دې یې یاد کړي، د دونه دې یې یاد کړي، ولې نه یادي؟ ځکه هغه تبع دي. دلته ملائکې اصل وې د ډېروالي په وجه، ملائکې اصل وې د ذات او فطرت و طبیعت په وجه، دوی یې یادې کړلې. دا نور ابلیس دا په تابع کې ورسره و. وایي دلیل دا دی
که چیرې دته د سجدې حکم نه وای سوی او الله عز وجل حکم یا پوښتنه ځینې کړې وای ما منعک ان تسجد لآدم ابلیس ولې د آدم ته سجده نه وکړه ده به داسې دا ویلي وای چې الله تا ما ته کله امر وکړي د دا نه دي ورته ویلي ده دلیل شروع کړي کچباسي یې شروع کړه مناقشه یې شروع کړل زه خو سجده نسم کولی زه خو تر ده افضل یم دا دویمه خبره درېیمه خبره دا چې الله جل جلاله چې ابلیس ته حکم وکړي چې سجده وکړه د سجده ونه کړل په ګناه کولو خو یو سړی نه کافر کېږي دا څومره انسانان به هر سهار لمونځ نه کوي دا اوس چې موږ او تاسو په مسجد کې ناست دا زموږ او ستاسو محل یا په دې ښار کې به څومره انسانانو سره د سهار لمونځ قضا سوی یا قصدن ښه به پوهېږي چې دغه وخت دی د سرې نه راکښېني یا سهون ناګهانه دې د سوي ستړي سهون خو ګناهګار لا هم نه او قصدن دا خو ګناهګار دي نو دا ګرده کافران سوه دې ګردو ته خو الله عز وجل حکم کړی دی اسجدو اقیمو الصلاة څه معنی سجده وکړه رکوع وکړه قیام وکړه نو دا ګرده کافران سوه نه دي کافران سوي په ګناه کولو خو سړی نه کافر کېږي نو دلته چې الله جل جلاله ابلیس ته حکم وکړي د سجده ونه کړل نو خو ګناهګار به نو ولې کافر سو ولې ملعون سو ولې د ابد دپاره د الله د رحم لرې سو په اړه محققین علما فرمایي چې د الله عز وجل حکم نه عملي کول دوه ډوله یو ډول دا دی چې مني په عمل نه ورباندې او دوهم دا دی چې د لوی سره د الله حکم نه مني وایي زه نه منم ابلیس خو دا خبره نه کوله چې یا الله امر دی پر سر سترګو یا الله امر دی د منلو وړ دی خو د بې پروایي او لاوبالۍ په وجه زه دا سجده نه کوم لکه دا اوس خلک چې مې یاد کړله دا خلک خو مسلمانان دي دا عقیده لري چې لمونځ فرض دی اما خو ګناهګاره دي لټان دي په دې وجه لمونځ نه کوي نو ابلیس خو د الله عز وجل حکم د لوی سره نه معنی مناقشه یې د الله سره شروع کړه دلایل یې د الله سره شروع کړه چې زه خو ستا خبره نه منم بلکې دا ستا حکم پر غلطه لا هم دی دا خبره یې کوه بې ادبي یې وکړه انا خیر منه زه تر ده بهتر یم نو چې زه تر ده بهتر یم دی تر ما ادنا دی زه تر ده اعلی یم اعلی ته کله جایز ده چې ادنا ته سجده وکړي الله په حکم یې اعتراضونه شروع کړه څوک چې د الله پر حکم اعتراضونه شروع کړي فورا د الله عز وجل لعنت ورباندې همدا وجه ده چې د اوس د فتنو په زمانه کې دوه کاره ډېر مهم دي یو کار دا مهم دی چې سړی به احتیاط کوي په داسې حالاتو کې چې فتنې زیاتې دي فرقې و ډلې زیاتې دي رقم په رقم خلق به درته راځي رقم په رقم عقیدې به درته راوړي رقم په رقم دلایل به درته وایي د هېچا د به نه منې هر هغه ډله چې په هغه کې میلیونونه علما راغلي وه او د شکه وتلې د تاوانو خلاصه ډله وه بس د هغه ډله ټینګه ونیسه چې هر څومره دلایل درته ووایي یو ګام دې وانړوي الحمدلله موږ ښه مذهب لرو د امام ابو حنیفه رحمه الله په دې مذهب کې په میلیونونو علما تللي دي په میلیونونو بزرګان تللي دي دا ټول د دونه علما او بزرګان دا زموږ یقین دی انشاءالله چې دا به ټول جنتیان بس موږ به دغه خط نیولی د دغه خطه څخه به یو ګام نه دورې اړوو نه به دورې اړوو ځکه دا د احتیاط لاره ده چې هر څومره دلایل خلک راته ووایي نه بس دغه یقیني ښه منهج دی ته وګرځو نه بزرګان دومرې وتلي علما پر تللي دي په سوو کلو پرېږده چې د دغه دومرې د میلیونونو علماو په ډله کې زم راپور د هغو په خادمانو کې یا د هغو په شاګردانو یا د هغو په مقلدینو تابعینو کې راپورته سم بس دا د شکه وتلی کار نوي شیان چې ته هر څونه که ښي که بد زه کار نه در لرم خو دغه شی نه پرېږدم په داسې وخت کې احتیاط دا شی او دوهمه وجه دا ده چې د دې فتنو په زمانه کې ځینې ځوانان دا نوو فرقو په دې فریب کښې ایستلي دي چې په شریعت مقدسه کې یو شی حرام دی دی حلال ورته ثابت ګورې ګناه کول خو بد کار اما تر ګناه کولو ډېر بد کار دا دی چې دا ګناه ځان ته روا بولې ډېر ځوانان دي په دا فکر کې سوي دي په دې فکر کې دي چې دا ژیره خریل خو د علیه السلام په زمانه کې ځکه نه وه چې هلته دود ته و د رواوالي دپاره یې لارې لري څه ورته هم چې د ژیرې خریلو عمل ته که ممکن ګناه وي یقیني ګناه ده د شکه وتلې خو که یو کال په دې ګناه اخته یې که 10 کاله اخته یې که 20 کاله اخته یې چې د هغو نه 1000 واره ګناوې نورې وکړې یوه اوښکه الله ته په رښتیا تویې کړې ټولې الله ته معاف ته انسان یې محتاج یې بنده یې الله دې لوی رحمان رب دی رحیم رب دی هغه لوی رب تا ته وایي و ای د ادم زویه که ستا ګناهونه دومره ډېر سي لکه د دریاب څپونه او ستا ګناهونه دومره ډېر سي
چې د مخ د مځکې څخه لوړ سي د اسمان کنارو ته ورسېږي او ته ما راوبلې ما ته دعا وکړې زه ستا دا ټول ګناهونه در بخښم ستا د خدای وجه خریلي چې همدغونه ګناهونه وکړې الله الله در معافوي نو ته کوشش وکړه یو وار ګناه کوې او بیا شیطان د رواوالي لار هم درته پیدا کړي تر ټولو خطرناکه کار دغه دی ته بیا الله نه معاف ګناه کوې دعا کوه چې الله مې د ګناه خلاص لږ همت هم په ځان پیدا کوه طلب یې هم کوه خدای مهربانه او که ډېر کاله دا ګناه وکړې خو بیا هم الله ته توبه وباسې بس فورا یې در معاف خطرناکه خبره دا ده چې ته د رواوالي لارې پیدا کوې اوس ډېر کسان دغسې سوي دا یو نوې فتنه ده دا فکر ورته پیدا کړي د مسلمان دپاره عذاب نشته کومه دی دې په قرآن ثابت احادیث څه کوي نو خو قرآن خلکو د هدایت دپاره دی چې احادیث اول خو مذهب نه د سره مني احادیث به ورته وایه په احادیثو کې چې ورته وایه دا ضعیف دي که داسې حدیث ورته پیدا کړي چې دی د ضعیف خبره نشي کولی بیا وایي قرآن زموږ د هدایت دپاره دی په قرآن کې چې آیت ورته پیدا کړي وایي دا د صحابهو دپاره و ګام پر ګام لاس پر لاس باندې بس دا شان سر اړی را اړی خو د دې شیانو څخه ځان ساتل پکار ډېر ورته متوجه کېدل نو د شیطان تاوان دا و چې ده یوازې دا کار چې نه کاوه داسې نه و چې د معنی او کاوی یې نه بلکې پر کار اعتراض درلودی بیخي د الله دا فیصله صحیح نه بلل دا د دې اول امتیاز اړوند د آیت به یوه ترجمه الله جل جلاله فرمایي و اذ هغه وخت یادولو وړ دی قلنا چې موږ وویل للملائکة ملائکو ته مو وویل اسجدو لآدم سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدو دی ټولو سجده وکړه الا ابلیس سجده نه ده کړې ابا منع یې وکړل واستکبره لوی یې وکړل وکانه سو من الکافرین د کافرانو څخه سو دا یو امتیاز وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما دوهم امتیاز او ستر اعزاز چې د انسانانو لومړني پلار حضرت آدم علیه السلام ته الله ورکړي هغه دا چې جنت ته یې داخل کړي وقلنا موږ ورته وویل یا آدم اسکن ای آدم علیه السلام و اوسېږه انت ته و زوجک میرمن ستا الجنت په جنت کې وکلا او تاسې دواړه خوراک وکړي منها د دې جنت څخه رغدن میوې ډېرې حیث شئتما هر ځای چې تاسې اوسېږئ په دې پراخ جنت کې مګر ولا تقربا تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجرة و دغه درخت خوراک خو یې څه کوې ورنږدې کېږئ هم مه فتکونا پس تاسې دواړه بسي من الظالمین د تېرې کوونکي څخه بسي دا دوم اعزاز و په دې اعزاز کې هم څو خبرې شته لومړی خبره دا چې زوجه د آدم علیه السلام نو چیرې وه دلته خو یوازې آدم علیه السلام پیدا سو دا څنګه پیدا سوه چیرې پیدا سو یو دوهم دا چې دا کم جنت و او څومره وخت و دی په دا جنت کې اوسېدل دغه هوا په حی باندې ده حی وو په الف ولاړ حوا دا د حی څخه اخیستل سوی د ژوند آدم علیه السلام یو ژوندی انسان و د یو ژوندي انسان څخه بل ژوندی انسان الله جل جلاله پیدا کړي او حوا رضی الله عنها د تحقیق له مخې په جنت کې پیدا سوی ده وای الله جل جلاله د لومړي ځل لپاره آدم علیه السلام جنت ته داخل کی کله چې جنت ته داخل کی دی په جنت کې واوسېدی د دنیا نعمتونه په دنیا کې د دې نعمتو تصور نسوای کېدلی داسې نعمتونه وه بس جغ غوندې و یو انسان چې یوازې هغسې د ژوند څخه خوند نسي اخیستلی لکه د دنیا ملګري چې د چا سره ورسره وي مصلح الدین شرازي صاحب شوی وای خورده به انبه کې به یاران خوري خاکه به انبه کې به تنها خوري وای نعمتونه هغه دي چې د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره خوري یوازې چې نو چې خاورې خوري شدي په قبر کې یوازې شدي نو د جنت نعمتونه وه خو څوک نه وه چې یو بل انسان نه و یوازې و نو بیا د الله عز وجل ته دعا وکړه چې الله زه خو داسې دغ یم دلته زما هم جنسه نشته الله جل جلاله پر ده باندې خوب هرکالي راوستل یو ډول خوب ډوله حالت یې پر ده باندې راوستی په دې حالت کې د ده د چپه پشتۍ څخه حوا رضی الله عنها پیدا کړه دی چې راکښېنستی یو انسان یې پښو ته ناست او الله جل جلاله دی ورباندې عاشق نو چې کله د سترګې ورباندې ولګېدلې د لاس واروړی الله عز وجل منع چې ته به لاس نه وروړې دا ستا مېرمن ده خو ته به د دې سره نکاح کوې دا ستا نکاح به الله درکړي او په نکاح کې به ته مهر ولور ورکوې دی الله ته عرض کړي چې الله زه خو تا پیدا کړی یم خالي لاس یې دلته راوستلی یم زما په ملکیت کې هېڅ شی نشته
زه به څه شي مهر ورکړم. د الله عز وجل د لورې څخه حکم ورته وسو چې ستا په نسل کې به زه یو پیغمبر پیدا کړم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې درود ووایه. دغه درود ویل دا د دې ښځې مهر دی. آدم علیه السلام درود پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ووایه. الله جل جلاله یې نکاح ور وتړل، هغه د ده مېرمن سوه. کله چې دا مېرمن پیدا سوه نو الله جل جلاله درته حکم وکړي یا آدمو، ای آدمه، اسکن انت، ووسېږه ته، وزوجک. اوس خو دا د مېرمن مې درته پیدا کړل، ته او ستا مېرمن دواړه نو په دې جنت کې ووسېږي. دلته الله جل جلاله و آدم علیه السلام ته دا خبره وکړه چې اسکن ووسېږه. دا یې نه دي ورته ویلي چې د جنت مالک جوړ سه. سکونت او اوسېدل دا په هغه ځای کې وي چې موقت وي. لکه څوک چې د یو چا څخه کور په کرایه ونیسي، وایي زه به دلته اوسم، بس د اوسېدو دپاره ستا دی، نو دا نه ورته وایي چې دا سرای ستا ملکیت، ځکه خو د ده نه یې. دلته دا جنت هم الله جل جلاله آدم علیه السلام ته موقت ورکړی و، ځکه یې دا خبره ورته وکړه چې اسکن انت، پکښې ووسېږه. اصلا ستا په ملکیت کې به نه، ځکه د جنت ملکیت هغه مهال یو چا ته ورکول کېږي چې څوک ایمان او صالح عمل دواړه ولري. دلته دې ایمان درلودی، لا صالح عمل نه و کړی په دنیا کې، په دنیا کې خو نه و اوسېدلی. او د جنت ملکیت هغه مهال حاصلیږي چې ایمان او صالح عمل دواړه، او دا یو امتحان و د ده دپاره. او بیا تفسیر شریف دغه یوه نکته هم زیاته کړې ده. وایي آدم علیه السلام ته یې وویل اسکن انت وزوجک، ته ووسېږه او ستا مېرمن دې ووسېږي په جنت کې. تر دې لنډه جمله دا وه یا آدم اسکنا، ای آدمه تاسې دواړه ووسېږئ فی الجنه انت وزوجک. دا اوږدې جملې ته ضرورت نه و. په دې کې د الله حکمت دا و چې و انسانانو ته دا پیغام ورکړي چې د دنیا په سفر کې د سفر امیر خاوند دی او مأمور مېرمن ده، مصارف پر خاوند دي. په کور کې چې مېرمن او خاوند اوسېږي، امریت به د خاوند وي. الرجال قوامون علی النساء، نارینه دا پر ښځو امیران دي. او مصارف بیا هم په خاوند اړه لري. د کور کرایه به خاوند ورکوي، د خوراکو د چښاک مصارف به خاوند راوړي. نو ځکه یې ده ته حکم وکړي انت وزوجک، ته ووسېږه. امر یې ده ته وکړي چې ته ووسېږه، د کور امیر ته یې، هغه تابع ده ستا. الله جل جلاله فرمایي وقلنا، موږ وویل یا آدمو، ای آدمه، اسکن ووسېږه انت، ته وزوجک، مېرمن ستا، الجنت، په جنت کې ووسېږه. وکلا، او تاسې دواړه خوراک کوئ، منها د دې جنت څخه رغدن، ښه پرېمانه، ښه ډېر، حیث شئتما، دلته چې هر چیرې اوسېږئ، هر ځای چې مو خوښ وي. مګر یوه درخته الله عز وجل ور وښوده چې د دې درختې څخه خوراک څه کوې، ورنږدې کېږه لامه، ولا تقربه. داسې نه دي ورته ویلي چې ولا تأکلا، تاسې خوراک مه کوئ، ځکه دا امر دومره جدي و. کله کله سړی یو شي ته ورنږدې سي، باره زړه نه ودرېږي، خوراک ځینې وکړي. نه الله عز وجل دومره ټینګار ورباندې وکړي ولا تقربه، ورنږدې کېږه لامه. که ورنږدې سوې هسې نه په خطر کې واقع سي، خوراک د څخه وسي. هذه الشجرة، و دغه درخت، دا نو کومه درخته وه، مختلف اقوال پکښې راغلي، فلان درخته و فلان درخته. خو تحقیقاتي قول دا دی چې دا درخته الله جل جلاله نه ده ښودلی. یو شی چې الله ونه ښیي، په دې کې د الله حکمت دی. ګوره د ابلیس نوم یادوي، د آدم علیه السلام نوم یادوي، د جنت نوم یادوي، د ملائکو نوم یادوي. دا درخت یې نه ده یاده کړی، بس ته هم مه یادوه. نو په دې کې د الله حکمت دی. الله وایي زه نه ښیم، ته نو بیا مه پسې ګرځه چې دا نو کومه درخته ده. بس یو درخته و، نو په دې کې د الله حکمت دی چې نه ښي. بس د هغه د الله پر حکمت اعتماد وکړه. بس یو درخته و، نو چې کومه درخته و الله ته علم. د صحیح قول دی د جمهور علماء. فتکونا، پس نو تاسې دواړه به سئ من الظالمین، د تجاوز کوونکي څخه به سئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.